ګرانو زده کوونکو غواړو چې نن په نوې موضوع خبرې وکړو چې هغه هم د لیټر د تورو برخه ده. تورې نن ښیو چې دغه په انګلیسي ژبه کې تورې د A توری، B توری، C D E F او تر Z پورې د کوم درس چې دا مسلسل ډول انشاءالله ویلی کېږي A نه تر Z پورې، همدغه درس کې تر F پورې درس ده. انشاءالله په همدغه موضوع به وغږېږو نن، خو تر ټولو دې مخه مهرباني وکړئ موږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، غزني آنلاین ټیچ، او یا د فیسبوک پیج افغانیار آنلاین انسر سنټر. اوس همدغه موضوع ته څوک چیرې هڅه وکړئ، کوشش وکړئ لکه A توری د کوم شي سره یا د کومو حروف سره معادل د پښتو کې، او B توری د کوم سره معادل ده، ورسره که موږ کولی شو نوم ولیکو او غواړو نوم ولیکو پښتو نه انګلیسي ته او د انګلیسي نه پښتو ته، او ورپسې دغسې تر F توری پورې نن په همدغه موضوع کې غږېږو. اول ښیو د A توری. A has similar voice of alif ghain, and when a word is ended with silent E, then the sound of A the sound of A is like E. Example: apple, save, etc. Note, in these words A in suffixes is silent, basically dramatically. همدغه د لیکنې معنا څه شوه، دا څه شته ویلی کېږي، دا څه شول. لکه داسې چې د A او توری چې کوم ده، دغه A توری، دغه توری په پښتو کې د الف غین اوازونه ورکوي، د الف او غین څه کوي، اوازونه ورکوي. کله چې لغات په ساکنه ای سره ختم شي، کله چې یو لغات هغه په ساکنه ای سره ختم شي، نو په دغه وخت کې دغه A اواز چې ده دغه بیا د ای په اواز سره تبدیلیږي، دغه A اواز بیا ای ته ووړي. چې کله یو توری دغه کې ای موجوده ده، نو ورپسې بیا اخر کې دغه ساکنه ای موجوده ده، همدغه د ای اواز بیا ای ته ووړي. لکه یو مثال مونږ دلته ویلی ده، ایپلز، اپلز نه یا اپل نه ایپلز، لکه سیب او سیف نه سیب، ایټسیټرا داسې نور. بیا د سیلینګ قاعده چې کومه ده، په دغه وخت کې موږ سفکسز کې لرو چې کله په نوټ یاداشت کې موږ ته ان دیز ورډز په دغه کلمو کې A چې ده ان سفکسز په حیث چې دغه دوی سایلنټ، دغه سایلنټ دو لکه بیسیکلی ډرامیټیکلی. دغه صحیح خبره ده چې د C نه وروسته چې کله A استعمال شي، دغه C د کا په اوز غوره کوي، خو بیا هم دلته دغه C په خپله د کا په اوز غوره کړی ده بغیر د A څخه. دلته چې دو دغه A سایلنټ دو، او په دغه کې هم د ډرامیټیکلی کې A څرګېدو دغه سایلنټ دو، او همدغه A چې دو د الف او غین اوز ورکوي، خو په یاد ولرئ چې د انګلیسي کې د الف او غین ترمنځ توپیر نشته، یعنې هېڅ فرق نه لري که A موږ استعمالوو که غین استعمالوو، خو دومره فرق کوو چې په انګلیسي ژبه کې او پښتو کې بیا غاټ توپیر لري. خو بیا څو دوهمې سیکشن ته B توری ته. B توری چې کله مونږ ښیو د انګلیسي B توری په پښتو کې څه رقم معرفي کوو، has similar sound with B and can be silent when comes after M at the end of words and when comes before T. In middle of originated words at B comes before P. In the middle of originated words word is silent. خدا هدف څه شو، داسې چې د B غږ پښتو کې د B غږ ورکوي، دغه د B غږ چې دا په پښتو کې د B غږ ورکوي، او بیا د توري د کلمې په منځ کې له T او F مخکې او په اخر کلمې کې له M له توري وروسته نه تلفظ کېږي. یعنې دا داسې چې که چېرته مونږ دغه B توری استعمالوو، د B توری که چېرته په همدغه وخت کې د M، یعنې د B توری د M نه وروسته B استعمال شي، نو په دغه وخت کې دغه B سایلنټ وي، او ورپسې بیا که چېرته د B څخه وروسته T استعمال شي، یعنې په دغه وخت کې هم بیا لږې څه اضافه‌ي نورې خبرې موجودې دي چې د B څخه وروسته T استعمال شي، دا کې اضافه‌ي مختلفې قاعدې دي چې هغه قاعدې موجودې وي، خو خیر اکثره وخت بیا څرګې وي دغه B سایلنټ وي.
خو کا سیمیلر وایس چې د بی دا هغه موږ کولی شو چې د بی سره معادل کو خو بیا هم چې بعضې وخت کې سایلینټ وي دغه د بی توری چې سایلینټ چې هغه ام او د هغې نه وروسته په دغه ساحه کې بیا بی استعمال شي نو دغه بی څرګېدو دا سایلینټ دو خو په اخر د یوې کلمې کې او ورپسې بیا یا په مابین د کلمې کې بعضې وختونه کې څرګې کېږي استعمالیږي چې هغه به معادل وي یعنې د بی اوز غوره کوي خو په هغه وخت کې چې کله مونږ د هغې څخه ام مخکې ولرو بیا د بی اوز نه غوره کوي بیا د هغې نه وروسته مونږ ټي ولرو بیا هم د بی اوز نه غوره کوي خو بیا هم یا مونږ داسې یو چې که چېرته د هغې نه مخکې پی ولګېږي یعنې د بي نه مخکې پی ولګېږي نو په هغه وخت کې بیا چې وي دغه سایلینټ وي دغه بی چې دو بی سایلینټ یعنې بی مونږ سره کم کوو داسې یو چې کله بی نه مخکې ام ولګېږي نو په هغه وخت کې بی بیا سایلینټ دو او کله چې د بی نه وروسته ټي ولګېږي نو په هغه وخت کې هم بیا بی سایلینټ دو او کله چې د بی نه وروسته فی ولګېږي نو په هغه وخت کې هم څرګېدو دا سایلینټ دو لکه اګزامپل مثال کې بیا ښه پوهېږئ لکه ټمب نه ټم غاټې ګوتې ته ویله کېږي نو دلته بي سایلینټ دو ټمب نه ټم ټي ایچ یو ام بي دو بي به لیکي خو بي نه تلفظ کېږي یعنې دا معنا چې که چېرته د ام نه وروسته بي راغله نو دغه بي څرګېدو دغه بي سایلینټ دو لکه ټم څه فرق لري دا ټم غاټې ګوتې یم دغه ټم قبر ته هم ویله کېږي او ډومبار ته هم ویله کېږي د خورو داسې ډومباری موجود وي هغې ته هم ویله کېږي لکه ټمب نه او ورپسې لکه مونږ دلته هم لرو د هغې د بي څخه وروسته هغه چې لګېدلې دي په دغه وخت کې لکه ډاټ مونږ یو ډاټ دا ډاټ تلفظ کېږي نو د هغې د بي څخه وروسته ټي لګېدلې دو نو د بي سایلینټ شوه ډاټ دغه ډاټ چې دا شکمن ته ویله کېږي یعنې شکمن شای یا شکمن شخص فعل ده نو لکه دلته بیا د بي څخه وروسته ټي لګېدلې دو نو په دغه وخت کې بیا د بي سایلینټ دو لکه مونږ یو ساټل چې دا سبټل نه یو سبټل بیا غلط شو ساټل مونږ یو نو ساټل دلته چې د هغې څخه وروسته ټي لګېدلې دو نو دغه ولې د بي سایلینټ شولو یعنې ساټل زیرک ته ویله کېږي تکړه ته ویله کېږي لکه دلته بیا د بي څخه وروسته ټي راغلېدو نو مونږ دا ډیبټ نه یو ډیټ دغه ډیټ چې دا پور اخیستلو ته ویله کېږي یا پور ورکولو ته ویله کېږي نو ډیبټ نه ده ډیټ دا پور اخیستل یا پور ورکول دی لکه بیا مونږ دلته بیا د بي څخه وروسته پي لرو مونږ داسې وو چې د بي څخه وروسته پي ولرو بیا هم بي سایلینټ دو لکه سفونه چې دو دغه یو محکمې ته راوستل یا د محکمې ته رابللو ته سفینه ویله کېږي ورپسې بیا دغه د بي وانور په هر حالت کې دغه بي چې دو په هر یو حالت کې بي تلفظ کېږي او بي اوز ورکوي بعضې ایرګلر قاعدې وي چې هغه کې بیا د بعضو کلمو یا د بعضو تورو په یود نیول څرګوي مهم بیا باید سړی په یود زده کړي نو هغه دغه قاعدې چې د انګلیسي دغه قاعدې د 80% یا 80% سمون په انګلیسي کې خوري خو اوس څو سیته سی has similar sound like seen kaf, shin, and C is followed by these letters Y, I, E, and is followed by any consonant. This C has voice like sin. If these letters followed by any vowel, then has similar voice like shin, but is not followed by T. Without these letters, C has similar voice like kaf in a word. نو دغه د سی توری چې ده دغه سی توري معادله اوس چې ده دغه اوزونه چې ورکوي د سین د کاپ او د شین اوزونه ورکوي خو دغه بیا په مختلفو طریقو سره استعمالیږي دغه لیکنې د سی غږ په پښتو کې د سین شین او کاپ غږ افاده کوي کله چې د سی توری مخکې له ای آی وای یعنی دا ای آی وای څخه مخکې راشي نو په هغه لکه وای آی ای یا ای آی وای نو په دغه وخت کې بیا د څه کېږي
په دغه وخت بیا د سین اوز غوره کوي، یعنی په دغه وخت بیا موږ دې ته د سین اوز ویل کوو. یا د هغې څخه مخکې یو شرط پکې ده چې هغې نه وروسته باید بیا یو کنسونین موجود وي، یعنی که وای آی ای لیټر په یوه کلمه کې استعمال شو د سین وروسته، نو په هغه وخت کې is followed by any consonant، یا کوم هغې نه وروسته باید یو کنسونین بل هم شي، یعنی اول سی وه، سی نه وروسته بیا یا وای وه یا آی وه یا ای وه، هغې نه وروسته بیا کنسونینټ و، نو په دغه وخت کې د سی اوس ترګې د سی نه اوس وده کوي. خو لکه بیا دا که داسې وشي چې سی اوز د سین وده کړي، که چېرته بیا داسې وشول چې د سین وروسته یو بل واویل راغلو، یعنی کوم واویل موجود و د سی وه، د سی نه وروسته بیا لکه واویل نه وای آی ای وه، د هغې نه وروسته واویل و، نو په دغه وخت کې بیا چې کوي شین اوز وده کوي. in this has similar voice like شین، نو د هغې نه وروسته بیا ورته معادل اوز د شین لري، but is not followed by ټي، خو که په یوه شرط چې هغې نه وروسته باید ټي استعمال نه وي. کله چې لکه مثلا سی د سی نه وروسته وای آی ای استعمال شوه، هغې نه وروسته ټي استعمال شوه، نو په دغه وخت کې دا قاعده سمون خوري. خو که داسې وه چې سی وای آی ای او بیا هغې نه وروسته کنسونین نو یعنی ټي استعمال شوي وه، نو په هغه وخت کې بیا لږې خبرې ده چې اکثره قاعدې بیا د ټي په دغه توري کې د ټي اوس سره بیا بعضې ریګولر وي، بعضې وخت کې بیا د شین اوس نه وده کوي، یعنی بعضې وخت کې بیا د سین اوس هم بعضې وخت کې نه وده کوي. د ټي سره بیا لږې خبرې شته، لږې څه نه څه تضاد لري، په دغه کې بیا لږې کیسې ډېرې دي. خو بغیر د دغو لیټرو نه که چېرته یو توری په یو سی توری نه وروسته وای آی ای نه وه، نو هغې نه وروسته بیا مقصد نور توری استعمال شوي وو، لکه سی ای استعمال وه، سی پی استعمال وه، سی ډبل سی استعمال وه، نو په دغه وخت کې بیا د همغه د کا په اوز وده کوي، یعنی کوم فرق بیا پکې نه رسي. خو بغیر سی چې کله اوز تبدیلوي تغیروي، هغه په آی ای وای، یعنی وای آی ای کې اوز تغیروي، په دغه کې اوز بدلولی شي، یعنی کله د سی نه اوز وده کوي، کله د شي نه اوز وده کوي. خو که چېرته د سی نه وروسته نو آی ای وای استعمال شوه، هغې نه وروسته بیا کنسونینټ استعمال شو، نو په هغه وخت کې د بیا د سی نه اوز. او که چېرته د سی نه وروسته وای آی ای استعمال شوه او د هغې نه وروسته بیا واویل استعمال شو، نو په دغه وخت کې بیا د شي نه اوز وده کوي. لکه دلته موږ څو مثالونه لرو، لکه موږ په خاص ډول لکه سیري، سی آی ټي وای سیري، نو په دغه سیټي د سی نه وروسته واویل ده، یعنی آی ای ده، واویل نه آی ای وای ده، یعنی آی ای وای چې ده هغې نه وروسته بیا ټي دو کنسونین ده، نو دغه وخت کې سی نه اوز وده کوي سیري. او موږ چې وایو چې ټي کې خبرې کوي، بیا ریګولر دي، بعضې قاعدې شته چې هماغه ټي بیا بهي دغه مکمل ورس کلمه سلین کې ټي هلې تلفظ کېږي، او بعضې وخت کې سی نه اوز نه غوره کوي، نو ټي کې لږې خبرې کېدي. لکه سایکل، سی نه وروسته وای دو، وای نه وروسته سی دو، بیا سی، یعنې دا معنی چې سی نه وروسته وای استعمال شوه، کله چې د سی نه وروسته وای استعمال شوه، نو په دغه وخت کې دغه سی وای د سی نه اوز غوره کړو، هغې نه وروسته یو کنسونین بل هم موجود ده چې هغه سی ده، نو په دغه وخت کې د سی نه اوز ورکوي. لکه سایکل. سپیشل، خو که سپیشل موږ یو په سپیشل په دغه وخت کې سی دو سی نه وروسته آی ده، د آی نه وروسته بیا واویل ده، نو شي نه اوز وده کوي. یعنی موږ داسې ووایو چې که سی وه، سی نه وروسته آی ای وای استعمال شوه، هغې نه وروسته واویل استعمال شو، بیا د سی آی یا وای یا ای چې دو ده د شي نه اوز وده کوي، نو ځکه یې دلته واویل یا واویل موجود ده. خو نوټ کې بیا یې when ch is silent with t comes after it، یعنی ch په هغه وخت کې سالم کېږي کله چې هغې نه وروسته یوه ټي استعمال شي، یعنی ch د ch نه وروسته یوه ټي استعمال شوه، نو د ch سالم دي. لکه like yacht، yacht نه yacht. Now let's do data. D has a similar voice like dal, dal, and when comes before jg, then it is silent, and when du comes after aei, when it is pronounced is like j. Example: door, adjoin, adjective, branch, education, graduate. چې دو دی اوز چې دا د معادل ده د دال دال سره، and when comes before jg، او کله چې همدغه ډي د jg نه مخکې راشي، یعنې دا معنی چې د j یا g
دغه موجود وي د هغې جیج نه مخکې ډېر شي نو په دغه وخت کې بیا چې دن ایس سایلنس بیا دغه ډي سایلنت دو and when du comes او بیا کله چې du د a e i نه ورسته شي نو یعنی مثلا اول a یا e یا i استعمال وي بیا هغې نه ورسته du استعمال وي نو په دغه وخت کې همدغه تلفظ چې دا د ډیو تلفظ چې دا بیا په جوم بدلیږي یعنی کوم د ډیو نه مخکې ا یا ای آی استعمال شوه نو په هغه وخت کې د چې دا بیا د جوم سره بدلیږي یعنی که چېرته داسې وشي چې د جې او جی نو که دغه د ډي څخه وروسته استعمال شول یعنی اول ډیوا بیا یا جیوا یا جیوا په دغه وخت کې به د ډي سایلنت وي او که چېرته بیا داسې وشول چې د ډي یو څخه مخکې نو ا ای آی استعمال شول نو په دغه وخت کې د ډي اوس چې دا د ډي یو په دغه وخت کې اوزي جوم ته وړي لکه اگزامپل ډور خو د ډي ما اوس د ډي سره والا شو لکه اجوین معنا وصل کول نو دلته د اجوین هم کولای شي جوین خو اجوین هم لیکل کېږي چې هغه چې دغه دلته د ډي چې د ډي سایلنت ویلې د ډي نه وروسته جې استعمال شوی دو یا جې استعمال شي نو په هغه وخت کې دغه ډي سرګي سایلنت لکه adjective کې مونږ یو د ډي چې د دې نه وروسته جې استعمال دو نو د ډي سرګي کړه سایلنت adjective لکه bright موږ داسې وایو چې د ډي نه وروسته جې یا جي استعمال شي دلته جي د ډي نه وروسته استعمال دو نو په دغه وخت کې د ډي سرګي شوه سایلنت شوه bright پل ته ویل کېږي یعنی adjective صفت bright پل education تعلیم یعنی موږ داسې وایو چې د ډي یو څخه مخکې ا ای آی رشي لکه دلته د ډیدو ډي یو دی او دغه نه مخکې ای غولې دو نو یا دې نه مخکې ای غولې وا یا آی غولې وا یا ای غولې وا نو په دغه وخت کې د ډي یو او اوس په جوم بدلېږي لکه موږ دې چې education graduate اوس کې څه د جی ار ایچ دو ا بیا ورسته ډي یو غولې دي نو په دغه وخت کې چې استعمال شو ډي یو شول د جمع وزغړه کو لکه graduate خو بیا څو دغه نو په هر حالت کې ډي د ډاله وځي کې لکه ډور ډاکټر ډیر یا هڅ چې ویم دغه چې دی دغه د ډي اوز غوړه کوي نو بیا څو ای اف تا د ای اف قاعده دلته یو د ای چې دا سیمیلر وایس لایک ای د ای بیٹکو ای هغه ور کوي اوز ور کوي when comes at the end upwards is often silent دغه چې دا د ای اوز ور کوي دا کې د خبرې هم نشته کې خو د ای اوز غوړه کوي خو کله چې په کوم وخت کې دا استعمال شي په اخر دی کلمې کې اکثر وخت بیا ای سرګوي سایلنت وي لکه په اخر دی کلمې کې چې استعمال شوه د سایلنت لایک لکه لایک په خپل ای چې د سایلنت دو کم کې په خپل ای سایلنت دو لکه کیپ کې په خپل د ای سایلنت دو لکه هاف کې په خپل د ای سایلنت ا دې سي د سينو مثالونه دا کې د خاص خبره نشته ای دی یو اوس غوړه کوي اس د خاص خبره نشته کې یعنی سایلنت حالت ټول او کې لري یو دوکي نو د کې سایلنت حالت هم نه لري خو بیا څو if has a similar voice like fee and when comes before fee then is silent like happy ها دغه چې د اف او چې دا د بي یو ټکی ولا فی اوس غوړه کوي او کله چې د پیڅه هم مخکې استعمال شي په دغه وخت کې د اف بیا سایلنت وي لکه حفینی کم قیمت ته لکېږي به کم قیمت یا حفیفی چې دا غنیم پیپ ته لکېږي حفیفی یا حفیفی چې دا نیم پیپ ته لکېږي دلته چې دا حفینی ځون قیمت ته کم قیمت ته لکېږي نو دغه درسونه ورځي پورا چې تاسو ته مونږ ویلو نو خدای دې وکړي چې څه مو تنه زده کړی وي نو ته دغه ځای پورې بس دا خو یو خبره مهمه ده چې مونږ دغه یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ غزنی آنلاین ټیچ او ورپسې بیا دغه نو ورسته بیا د مونږ دغه پیج دا افغانیار آنلاین انسر سنټر خو یو خبره شته چې لکه مونږ د غایډي یو ځل تاسو تخیل د څه کم کولای شو چې تاسو فائدو کوي د غایډي فعال کوي سوري مونږ بیا لکه تاسو کولای شئ داس کې ولیکئ چې مونږ یوټیوب باندې چې فائدو کوي تاسو کولای شئ غزنی آنلاین teach غزنی
انلاین ټیچ دغه مونږه د یوټیوب ادرس نه تاسو کولای شئ په یوټیوب کې دغه ادرس پیدا کړئ چې په دې سره تاسو کولای شئ دغه یوټیوب ادرس پیدا کړئ غزنی انلاین ټیچ او یا موږ د فیسبوک پاڼه پیدا کړئ چې هغه کولای شئ دغه ویډیوونه خو یوټیوب کې زیات ویډیوونه وي او هم دغه پیج کې چې دی پیج کې هم شته بعضې مقصد ښه معلومات پکې دي خو هغه یوټیوب معلومات چې وي هغه لږ د دې په نسبت لرګي دي ډېر دي لکه مونږ په دغه کې لکه د هغې پوره لیکنه کوو د پیج چې کله مونږ لیکو افغانیار انلاین انسر سنټر دغه چې دی دغه مقصد تاسو کولای شئ چې فیسبوک کې سرچ کړئ او ورپسې همدغې نه اضافي معلومات لوسته راوړئ نو مقصد هدف دا دی چې دا هم کولای شئ تاسو دلته افغانیار انلاین انسر سنټر انسر سنټر افغانیار انلاین انسر کولای شئ دا پیدا کړئ او د هغې نه تاسو څه وکړئ ګټه وکړئ او نوې ویډیوونه څرګي شئ خبر شئ نو همدغه ویډیو تر دغې ځای پورې بس دو د راتلونکي درس لپاره به انشاءالله بیا نوي د هغې نه وروسته لکه دا تر GHIJ تر زیرو پورې ویډیوونه لرو موږ دغه پاڼې تعقیب کوئ انشاءالله په واسطه به تاسو ته خپل معلومات ډېر کولی کېږي thanks a lot Thanks a lot from your attention to us.